د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی، هغه ده چې د ویتر د لمونځ چې 3 رکعته کوو نو په دې کم صورت به وایو د سورې فاتحې نه بعد؟ نو سنت طریقه دا ده چې 3 رکعته ویتر څوک کوي نو په اولني کې به سبح اسم ربک الاعلی وایي، او په دویم کې به څه وایي؟ قل یا ایها الکافرون، او په دریم کې قل هو الله احد سورة اخلاص. امام احمد، امام ترمذی دوی دا حدیث راوړی عبدالله بن عباس نه ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رسول صلی الله علیه وسلم 3 رکعته ویتر کو، او په دې ویتر کې به کم سورتونه وي؟ دغه 3 سورتونه به وي. او دغه شان بل حدیث کې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی، ابی بن کعب پای کې دغه خبره خدي کې دوی ناشنا فائدې ذکر کوم چې هغه داسې نه یم چې بعضو ته به نه معلومه، زه یم چې ټولو ته به نه معلومه انشاء الله. هغه دا ده چې بعض علما وایي مستحب طریقه دا ده چې په اولني رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلی وي، په دویم کې به قل ایها الکافرون وي، په دریم کې به سورة اخلاص وي، بیا به سورة الفلق وي، بیا به سورة الناس وي. او په دې باندې یو دلیل شته. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث او د عائشه رضی الله عنها نه هغې نه چاته پوښتنه چې رسول صلی الله علیه وسلم به وتر لمانځه کې څه وي؟ کان یقرأ فی الاولى بسبح اسم ربک الاعلی، وفي الثانیه بقل ایها الکافرون، وفي الثالثه بقل هو الله احد والمعوذتین. نو په دې دریم رکعت کې به 3 سورتونه وي. دا مسله تاسو معلومه ده؟ نوې مسله یاده کوي. نو کله نه کله ورسره داسې کوئ. عامه طریقه چې عام غالبا حدیثونه کې راغلي هغه دغه اولنۍ طریقه وه، او کله نه کله پکې دام کوئ. دام جایز دي، د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي.